غلطي ویډیوګانې او غلط تصویران چا اپلوډ کړو، ولې اپلوډ کړو او وجه څه کیدی شي. د اسماء اخلاص د پیج نه یو ورځ دوه مخکې غلطي ویډیوګانې او غلط تصویران اپلوډ شوي دي چې په هغې باندې خلک ډیر زیات خفه دي چې یاره دا خو یوه غټه سوشل ورکره ده، یوه غټه شاعره ده او بل طرف ته د غریبو خلکو سره مرستې هم کوي، نو څنګه به هغه داسې غلط کار کوي چې هغه د خپل پیج نه داسې تصویران اپلوډ کوي. نو ملګرو اسماء اخلاص وختي لایو راغله او دغه وی چې زما نه موبایل ورک شوی و، د هغې د وجې زما د پیج نه غلطې ویډیوګانې اپلوډ شوي دي. او اسماء اخلاص دغه هم وی چې زه به د دې پوره معلومات کوم چې دا چا داسې ما سره وکړل. څوک چې دا پوره حقیقت نه خبر نه وي نو د ځانه خبرې مه جوړوئ او په بل انسان پسې داسې قسمه خبرې مه کوئ چې د بل زړه ته پې تکلیف ورسي. اسماء اخلاص د خپلو کتونکو نه معافي هم وغوښته چې یاره که زما په دغې ویډیوګانو او په دې تصویرانو باندې ستاسو دل ازاري شوي وي نو زه درنه بخښنه غواړم.